فضیلت رمضان المبارک څومره ده؟ علماء کرام فرمایي دا کارغه نه ده، کارغه مونږ چې ورته کراغ وایو، د ده تقریبا علماء کرام لیکي 1000 سال عمر ده. دا کارغه 1000 کاله عمر ده. څومره عمر ده؟ 1000 کاله. ښه، او دا چې د کله نه پیدا شي نو پر وایي که نه، لغونته یو څه ورځې تېرې شي بس پر شروع کی، او دا چې کله نه پر شروع کی او الوزي تر بوډاتوبه پورې چې دا څومره مزل کوي، یو سړی د رمضان المبارک روژه ونیسي نو دا چې د اول نه واله او 1000 کاله د څومره پر والی وي، څومره مقدار یې توی کړی وي، څومره رفتار یې توی کړی وي، نو ما او تا ته د رمضان المبارک په یو روژه باندې الله پاک جل جلاله د جهنم نه دومره لرېوالی نصیب کوي. 1000 کاله ګوره ډېر شی ده. ښه مړه 1000 کاله خو چې میږی لاړ شي میږی، نو که زه لږ دغه ویم نو دا نوخوارو پنډۍ خو د لږ راس کوي. 1000 کاله ګوره خوله یادېږي میږی. او کارغه چې دومره رفتار کوي چې دلته نه پاځي چې لغونته ټیمې ګورې بیا به خوړ سره وي، چې لغونته ګورې بیا به اخواته بل ځای کانې بابا سره وي، چې لغونته ګورې بیا به مخکې کیمپ ته رسېدلی وي. او دا چې 1000 کاله مزل وکړي او یو مسلمان د رمضان المبارک روژه ونیسي نو ده چې څومره مقدار مزل توی کړی وي، الله پاک جل جلاله دومره مقدار کې دغه مسلمان د جهنم نه لرې کړي او جنت ته ولادې ورکړي. د جهنم نه لرې کړي، ښه چې د جهنم نه دومره لرې کړي خو معنا ده جهنم ته دې نه داخلوي که نه، جهنم ته دې نه داخلوي. نو ما او تا باندې الله پاک جل جلاله دا مبارکه میاشت راوستې ده، خو ما او تا له پکار دي ښه چې دا دومره فضایل دا ګوره زو تو ځان کې د ځان دپاره حاصل کو، دا به په څه سره حاصلو؟ دا د الله پاک جل جلاله په تابعدارۍ سره. دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په اتباع سره باید چې زو تو روژه نیسو د رمضان المبارک د روژې ورسره خیال هم وساتو. ګورئ د دې چې کم ما او تا ته احکام دي، ما او تا ته حکم ده، ما او تا ته طریقه بیان شوي ده، باید چې په هغې طریقې سره روژه ونیسو. انشاءالله بیا د 1000 کاله کارغه چې مزل کړی وي ما او تا به الله پاک جل جلاله د دې رمضان المبارک د برکت نه دومره د جهنم نه لرې کوي. دا موږ دنیا کې څه ژوند تېرو، دې نه تېرو که نه چې خدای پاک مو جهنم نه بچ کړي او جنت ته مو بولي. چا څه بل څه پیدا شته دی کې؟ دا جومات له موږ څه له راغلي یو؟ یا دا روژه څه له نیسو؟ د دې دپاره نیسو چې الله پاک جل جلاله زما او ستا نه رضا شي، الله پاک جل جلاله ما او تا وبخي، الله پاک جل جلاله ما او تا جنت ته بولي، الله پاک جل جلاله ما او تا له جهنم نه بچ کړي. دا مو ایمان ده که نه؟ او کم سړی چې د رمضان المبارک روژه نیسي هغه ته به الله پاک جل جلاله دومره مقدار کې دا به د جهنم نه لرې کوي. او بل الله پاک جل جلاله ما او تا باندې روژه فرض کړې ده په مخکنو امتونو باندې هم وه، خو د څه دپاره؟ لعلکم تتقون. الله پاک جل جلاله فرمایي د دې دپاره په تاسو روژه فرض ده چې تاسو کې تقوا راشي. علماء کرام فرمایي یو حکمت ته روژې څه ده؟ یو حکمت دام ده چې لکه زو تو روژه مې ده که نه او اوږي یا تږي باید چې د روژې نه علاوه ما او تا سره د یو فقیر خیال راشي په زړه کې چې د دې فقیر خو هر حالت کې روژه ده، هغه سره د خوراک دپاره څه نشته، د څښاک دپاره څه نشته، باید چې زو تو د فقیر ګورې خیال وساتو. نو لہذا او په دې رمضان المبارک کې ما او تا ته د بل عمل
هغه د قرآن پاک د تلاوت کولو ډېر حکم ده. ځکه دې مبارکه میاشتې ته شهر القرآن وایي. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. الله پاک جل جلاله فرمایي میاشت رمضان هغه میاشت چې په دې کې قرآن پاک نازل شوی ده. نو لہذا ما تعالی پکار دی چې په دې رمضان المبارک میاشت کې د قرآن پاک تلاوت وکړو. الحمدلله مونږ خو بیګا ختم وکړو که نه. نو کم مسلمانان چې مونږ سره په دې کې شریک وو هغوی ته اجرونه میلاو شو. لہذا د دې نه پس کو د چا نه پاتې شوی وي هغه له پکار دی چې خپله د قرآن پاک تلاوت وکړي، خپله قرآن پاک ته کینی او که په خپله دې نه ده ویلی نو یو بل مسلمان سره کېنه د هغه نه قرآن پاک واوره. ځکه قرآن پاک ویل او بعض علماء کرام فرمایي د ویلو نه د اورېدلو ډېر ثواب ده. دې وجې نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په بعض مرتبه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته فرمایل چې ما ته قرآن پاک واوروه. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه مبارک ته یو ځل پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی یا عبداللہ ما تا قرآن پاک واوروه. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ شروع شو سورة النساء شروع کا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا. دا آیاتونه مبارک شروع کل پیغمبر علیہ السلام مبارک قرآن پاک اوری. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک لولی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے آیت مبارک تراغو فکیف اذا جئنا من كل امت بشہید وجئنا بکا علی هؤلاء شہیدا. چې سر روچت کو پیغمبر علیہ السلام مبارک جړیدو. پیغمبر علیہ السلام مبارک دسترګو مبارک نه اوخ کتلې. پیغمبر علیہ السلام مبارک وته فرمای یا عبداللہ بس 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 کا بس کا. پیغمبر علیہ السلام مبارک چولی دلو او پیغمبر علیہ السلام مبارک دو سترګو مبارک نه اوخ کې روانې وي. د دې مبارک آیت مبارک مطلب سره چې پیغمبر علیہ السلام مبارک جړیدو اللہ پاک جل جلالہ فرمائی فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید. آغا وقت پس حالت وی چه منگو دا ہر امت نے یو گوارا اغاڑو وجئنا بکا علی هؤلاء شہیدا. او پیغمبر علیہ السلام مبارک پا پدغے گواہی کا ان کو باندے بے گواہ جوڑ شئی. آغا پا پدائی باندے گواہ جوڑ شئی دا دے امت نبو اللہ پاک جل جلالہ دا دے امتنا دا نور امتون پا بارے کے دا گواہی تپوس کوي. جناب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات نہ بتپوسو شي چې تاسو د خپل امت ته زما پیغامات رسولی دي کنه. الله پاک جل جلاله به فرمایي و ای به یاو سے مونږ رسولی دي امت په انکار وکي چې سیب مونږ ته نه دي رسیدلی. جناب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات په فرمایي چې سیب مونږ سره گواہ موجود ده. اللہ پاک جل جلالہ بو فرمائی سوک دا اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امتیان بوی ای بوائی من گواہی کو. اللہ پاک جل جلالہ بو تو فرمائی تو سنگ گواہی کوي تو موجود ویسو اب آئی یا رب العالمین جل شانہ تا دمون پا مہربان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک نازل کرو او پاک قرآن پاک کی تا فرمائی لیدی چی دی مبارکو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات اخپل امتونو تا پیغامات رسولی دی او اغا قرآن پاک مونږ په دنیا کې ویلې ده. لہذا مونږ د هغې د وجې نه گواهي کوو چې امت گواهو کی. اللہ پاک جل شانہ و پیغمبر علیہ السلام مبارک بے روغاڑی او پیغمبر علیہ السلام مبارک په خپل امت باندې گواهی وکي چې او زما د امت صحیح ویلي دي. پیغمبر علیہ السلام مبارک دغه وخت په جړا شو. نو لہذا چې چا قرآن پاک نه دی ویلی هغه یې د زوی ته وایي. اوس خو داسې الحمدلله نوسي به ویلی بابا به یې نه وي ویلی. داسې ده که نه بابا به یې نه وي ویلی. نوسي ته کښېنه قرآن پاک ته نه واوره او تا ته به الله پاک جل جلاله
د دغه قرآن پاک ویلو عمره اجر درکوي. نو لہذا دې مبارک میاشت ته شهر القرآن وایي. دا د قرآن پاک میاشته. سیدنا امام بخاری رحمت الله علیه یو حدیث مبارک ذکر کړی ده چې پیغمبر علیه السلام مبارک ته وو جبریل علیه السلام مبارک هر کال راتلو تلاوت پې د قرآن پاک کولو او په رمضان المبارک کې به ورته 2 ځلې راتلو د قرآن پاک تلاوت پې ورته 2 ځلې کولو. نو لہذا ما او تعالی هم پکار دی چې د دې مبارک کتاب قرآن پاک تلاوت وکړو، په دې باندې ځان پوه کړو، په دې باندې عمل وکړو. قسم د که عمل مو پرې راغو بس بیا مو بیړه پار ده، بیا مو بیړه پار ده. ما بیګام یو حدیث مبارک ویلو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی علیکم بالشفاءین القرآن والعسل. پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی تاسو باندې 2 شیان د شفا لپاره لازم دي. یو قرآن پاک، قرآن پاک وایا او چف کوئ په ځان باندې، دا ستا د تمامو بیمارو د روحانی بیماری لپاره د جسمانی بیماری لپاره دا شفا ده. ګورئ او بل شفا هغه په شاتو کې د شاتو کې. پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی چې شات اخرى ګیډې کې د درد راغلی ده، شات اخرى الله پاک جل جلاله به شفا درکړي. الله پاک جل شانه دې عمل کولو توفیق راکړي. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا برحمتك من شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلق.